دا اوس هم مطلب 100 ټلیفونه راځي 15 د دې غدیسې وژنو دي 15 د دې راځي چې پروګرام له به راځي وزاریان یم تی له تی سره زه څه چم وکړم. ملګرو د روزي خان یو بل ویډیو راله په کم کې چې هغه وایي چې ما صادق خان هدوزی یا نور خلک چې دي وایي ما ته کال کوي ما ته وایي داسې دمکیانې ټایپ راکوي او ما ته وایي چې آیا موږ به تا وژنو داسې مختلف قسمه خبرې وایي راته کوي. لکه زاریان دایمه که نه په دې ملک کې هر قسمه غلط کارونه یو څو بل څه کېږي د هغې مخنیوی چا ونه کو. لکه ما ابلس چې کومه ویډیو اپلوډ کړې وه تقریبا 3-4 هزار ویوز دي پی نو په هغې باندې هم خلکو کمنټس کړي چې نه د روزي خان چې کوم دی هغه غلطي خبرې کړلي او دې له داسې نه کول فکر هغې هسې په ګپ شپ کې چې کوم دی ناست و او هسې ګپ شپ کې یو څو خبرې وکړې او خلک اوس د هغې خلاف راچود شوي دي وایي چې آیا دې له داسې نه کول پکار نو زه تاسو ټولو ته دا وایم چې آیا هغه غریب دی دا غریب دپاره مونږ دا پکار دي چې د هغه اواز چوت کړو د هغه سره ودرېږو. خیر اوس که خبرې وکړې دنیا خلک خبرې کوي نو څه چل وشو چې غریب یو څو خبرې کړلي او ټول خلک چې کوم دی ورته په جمع شوي دي څوک پسې رینګونه کوي دمکیانې ورکوي او هغه الټه معافي هم وغوښته او اوس یې هم دا خلک هغه نه معاف کوي. نو برای مهرباني نور ته قدر شي او غریب معاف کوي. نو دغه لنډه شان ویډیو و دغه معلومات ما غوښته تاسو سره شریک کړم انشاءالله بل ویډیو کې ملایو. الله حافظ.